د نن ورځې تازه او مهم خبر ولسمشر محمد اشرف غني اسلامي تمدن هیڅکله د نجونو د زده کړو خلاف نه دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر ګرانو کتونکو. ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو درسونو په لړ کې په تمدني درشا او په هغه کې د افغانانو د اوسني موقعیت په اړه په خپل بحث کې وویل هغه تمدن چې لومړی لارښوونه یې لوستل وي او د خلافت مرکزونه یې د علماو مېلمستونونه او د کتابونو نندارتونونه او جوماتونه یې د تاریخ په اوږدو کې سړیو او ښځو ته د پوهې خپرونکي وي. هیڅکله د پوهې او زده کړې خلاف نشي کېدی. ولسمشر وویل هغه مهال چې عرب په جاهلیت کې وو، زموږ ټولنه د ترقۍ په اوج کې وه. که بودایي مذهب ته وګورئ، له ننګرهار او پکتیا نه تر قندهاره پورې او دې خوا بامیانو ته هاخوا تر بل خوا پورې هره ستونه په عین حال کې د تمدنونو او د تجارت ځای و. ښاغلی غني زیاتوي کله چې افغانانو د اسلام دین ومنه، کوم ظرفیتونه یې چې درلودل هغه یې ټول په کار واچول. یوه نتیجه یې دا ده چې د حدیثو له شپږو عمده مجموعو څخه 5 یې د خراسان چې هغه وخت کې مرکزي اسیا هم پکې شامله وه عالمانو له خوا ترتیب شوي دي. همدغه رقم یې په خراسان، بغداد او اسلامي امپراتورۍ نورو برخو کې د ترجمو کې ډیره لویه برخه درلوده. د ولسمشر غني په وینا د همدغو پوهنیزو هڅو له برکته یوناني علمي اثار عربي ته وژباړل شول چې لویدیځ ورسره د مسلمانانو پوهانو د ژباړو له لارې اشنا شو، ځکه کلیسا نه یوازې دغه ژباړې نه پرېښودې بلکې ژباړونکي او کتابونه یې سوځول. ښاغلي غني وویل لومړنیو مسلمانانو او په دې ډله کې لرغونو افغانانو له نورو تمدنونو سره رابطه نه یوازې نه بندیدونه بلکې لار یې ورکوله چې پراخه شي، ځکه پر خپل قوت کې ټینګ باور درلود. خو دا کار د صنعتي انقلابونو په پایل سره چې لویدیځ یې له تخنیکي پلوه پیاوړی کړ ویجاړه شو او اسلامي هیواد ته د استعمار خپرېدو د خپل شتوالي له خطر سره مخامخ وبرېښید. مسلمانانو له 13مې پیړۍ نه تر ننه پورې د نورو تمدنونو په مقابل کې او خاصتاً اروپایي غربي تمدن سره یوه عقده لري. د اسلامي تمدن پیژندنه موږ ته د اساس راکوي چې له دې عقیدې ونه ووځي. ګرانو دوستانو، دا و د نن چمتو شوی ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس سرخان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.